السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. راشد خان په شلاوریز کرکټ کې غوره کارنامه وکړله چې تر اوسه چا نه وه کړې. د افغانستان کرکټ ستوری راشد خان بېګا د احمدآباد د کلکته نایټ رایډرز پر وړاندې د لوبډلمشري مسؤلیت په غاړه اخیستی و. که څه هم لوبه یې وبایلله، خو راشد خان پکې غوره کارنامه وکړه. راشد خان په دغه لوبه کې هیټریک کولو سره په شلاوریزه کرکټ کې لومړی مقام ته اچوونکی سو چې تر ټولو زیات هیټریکونه یې کړي دي. په دغه نوملړ کې تر ټولو لومړی مقام یې خپل کړي. راشد خان تر دې دمه په شلاوریزه کرکټ کې 4 ځله هیټریک کړی دی. په هغه پسې میت مشره، محمد سمیع، اندرې رسل، اندرې ټرای، عمران طاهر هغه لوبغاړي دي چې 3 ځله هیټریک کړی دی. راشد خان په روانه آی پی ایل سیالیو کې تر ټولو مخکښ توپ اچوونکی سو چې په 3 پړنیو کې 8 وکټې ترلاسه کړي دي، او ورپسې چایل بیا هم په 3 پړنیو کې 8 وکټې ترلاسه کړي دي. د یادونې وړ چې په دغه لوبه کې ګجرات 204 منډې جوړ کړله. کلکتې په وروستیو کې دا په داسې حال کې پوره کړي چې رنکو سینګ 15 پرله پسې شپږیزې ووهلې او لوبه یې هم وګټله. او بل خوا بیا راشد خان پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی: زه ډېر خوشحاله یم چې په آی پي ایل کې مې هیټریک وکړی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر د ان پریمیر لیګ د ګجرات ټایټن لوبډلې د کلاس لیګ سپینر راشد خان په آی پي ایل کې هیټریک کولو سره خوښي ښودلې ده. هغه وایي: زه ډېر خوشحاله یم چې په آی پي ایل کې مې هیټریک وکړی. راشد خان په نن آی پي ایل کې د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې پر وړاندې پرله پسې ډول سونی ناراین، اندرې رسل او شردیر ټاکور وکټې واخیستلې او په دغه لیګ کې لومړی هیټریک وکړی. راشد خان له دغه لوبې وروسته پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی: ورزش موږ ته تل د زغم او استقامت مبارزې درس راکوي. زه خوشحاله یم چې په آی پي ایل کې مې هیټریک وکړی، ورسره چې لوبه مو وبایلله، خو نورې لوبې به ګټو. انشاءالله ستاسو دعاګانو څخه نړۍ مننه. د یادونې وړ چې ګجرات ټایټن لومړی توپوهنه وکړله. په 20 اوورونو کې 204 منډې جوړ کړلې چې ویجې شنکر 2 ناسوځېدلې منډې جوړې کړلې. د 205 منډو هدف په تعقیب کې کلکته نایټ رایډرز د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره په وروستیو کې بریا خپله کړله چې په 5 توپونو باندې 28 منډې په کار وې چې رینو سینګ 15 شپږیزې ووهلې. که په دا چینل کې نوی یاست نو حتماً موږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که د فیسبوک پیج مو تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتماً موږ فیسبوک پیج در سره فالو کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.